د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ مسؤلینو دغلته له شته امن چاپیریال څخه ډاډ ورکوي او زیاتوي چې دوی د امنیتي وضعیت د ښه والي او د ټولنیزو ستونزو د مخنیوي لپاره شپه او ورځ کار کوي او په دې ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د پالیسۍ د پلي کولو لپاره له مسؤلینو سره په مشوره او همغږۍ هیڅ ډول هڅې نه سپموي. د چمتال ولسوالۍ امنیه قمندان وایي چې د بلخ ولایت د مشرتابه د امر پر بنسټ په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت له منځه وړل شوی او کچه صفر ته رسیدلې ده. مکمل تاریخ مو چاپه کړله کې درته وایو انشاءالله تقریبا تر 15 کسانو پورې موږ خلک ونیول چې کوم خلک د فامینیسټ فرمان سرغړونه یې کړې وه تاریخ یې کړلي وو هغه مو عدلي او قضایي ارګانو ته وسپارله. اوس الحمدلله موږ پوره اطمینان درکوو خپل ټولو مشرانو ته پوره اطمینان ورکوو چې په چمتال ولسوالۍ کې یو بوټی تاریاک هم نشته. الحمدلله بیخي کچه صفر ته رسېدلې ده. نوموړي دا هم وویل چې له نیکه مرغه سږکال په دې ولسوالۍ کې هیڅ جرمي پیښه نه ده ثبت شوې او خلک په بشپړ امن چاپیریال کې ژوند کوي. د جنایي پیښه به انشاءالله موږ درته وایو چې لوړه نه درته کوو. الحمدلله د امنیت په باره کې موږ درته وایو چې یعنې دا 2 میاشتې کېږي الحمدلله چې بیخي یعنې پیښې خو بیخي نشته یعنې اندکې یوه پیښه موږ نه ده اورېدلی یعنې دا 2 میاشتو کې دغسې د تېر پر پرتله باندې الحمدلله بیخي امنیت بیخي برابر د جنایي پیښې بیخي نشته دي. که درته ووایي چې 100% کې بیخي صفر ته رسېدلي دي الحمدلله جنایي پیښې هېڅ ډول مشکل نشته ده. د یادونې وړ ده چې چمتال د بلخ ولایت یو له ګڼ نفوسو ولسوالیو څخه ده او د تېرې ادارې پر مهال د اسلامي امارت د مجاهدینو لپاره د جهاد د تر ټولو لوی مرکز په توګه پیژندل کېده چې اوسیدونکي د اسلامي نظام د بیا واکمنېدو لپاره بې شمېره قربانۍ هم ورکړې دي.